په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. له هغه وخته چې ما دا چینل پیل کړی، ما له تاسو ټولو څخه د مهربانۍ ډک پیامونه ترلاسه کړی. زموږ د چینل د خوښونې او هغو تبصرو څخه چې ما په فیسبوک، واتساپ، ټیک ټاک او یوټیوب کې ترلاسه کړی د زړه له تله مننه کوم. خو له بلې خوا ما د خپلو ځینو تر ټولو قدرمنو لیدونکو، زما مشرانو، والدینو او هغه کسانو څخه چې له کمپیوټر او تکنالوژۍ سره ډیر بلد نه دي یو مهم پیام هم واورید چې خبرې ډېرې پیچلې دي، ویډیوګانې ډېرې چټکې دي، موږ ځان پاتې احساسوو. زه غواړم تاسې پوه شئ چې ما ستاسو خبره واوریده او زه ورسره موافقه یم. له دې کبله غواړم نن د مخکې سره په توپیر یوه ساده ویډیو جوړه کړم. ټول پوهیږو چې تکنالوژي په بې ساري توګه په چټکۍ مخکې روانه ده او ډیره شونې ده چې انسان پکې ځان ستړی او مغشوش احساس کړي. زه نه غواړم چې زموږ د ټولنې کومې وګړي او یا هم کوم قشر شاته پاتې شي. په همدې موخه مې دا چینل پیل کړی او په دې لړۍ کې نننۍ ویډیو په ځانګړي ډول تاسو مشرانو لپاره جوړه شوې ده. نن موږ د چټکو خبرو او پیچلو تخنیکي اصطلاحاتو څخه تیریږو او ورو ورو مخکې ځو. زه غواړم دا روښانه کړم چې دا نوې وسیله یعنی مصنوعي ځیرکتیا هیڅ ډارونکې نه ده. برعکس دا یوه داسې وسیله ده چې کولی شي تاسو لا زیات پر ځان بسیا او ستاسو له موبایل څخه حتی پرته له دې چې یو ټکی هم ولیکئ، صرف په خبرو کولو سره ستاسو لاسنیوي وکړي. که تاسو له مخکې نه د مصنوعي ځیرکتیا سره بلدتیا لرئ، شاید دا ویډیو ستاسو لپاره نه وي. تاسو کولی شئ دا ویډیو د خپلو مشرانو سره په ګډه وګورئ ترڅو د هغوی سره مرسته وکړئ. راځئ له هر څه د مخه دې پوښتنې ته چې مصنوعي ځیرکتیا څه شی ده ځواب وایو. اول د ځیرکتیا کلمه، یعنی دا هوښیاره ده. نږدې ټول کتابونه یې لوستي، تاریخ، ادب، شعرونه، دینی کتابونه او داسې نور، او ستاسو پوښتنو ته ځواب ویلی شي. دویم دا مصنوعي ده، ځکه دا د انسان لخوا جوړه شوې ده. دا مستقیما د الله جل جلاله له لوري لکه زه او تاسو نه ده پیدا شوې. دا روح نه لري. دا یوه وسیله ده چې د انسانانو لخوا انسانانو سره د مرستې لپاره جوړه شوې ده. د دې په اړه د یو پیچلي او ډارونکي ماشین او یا جادو فکر مه کوئ، بلکې داسې وګڼئ چې ستاسې د موبایل او یا کمپیوټر دننه یو ډیر هوښیار مرستیال ستاسې د مرستې لپاره شتون لري. کله چې تاسو له خپلو زامنو، لوڼو یا لمسیانو څخه د موبایل او یا کمپیوټر په اړه مرسته غواړئ، ځینې وخت هغوی بوخت دي، خو ځینې وخت شاید حیران شي ځکه تاسې پرون هم همدغه پوښتنه کړې وه، یا ښایي ناهیلي شي ځکه ستاسو د تکنالوژۍ څخه د شکایت په صورت کې له تاسو اوریدلې وي دا تکنالوژي درواغ ده. زه ډاډه یم چې زموږ هر مشر داسې حالت کم تر کمه په ژوند کې یو ځل تجربه کړی دی. دا ډول ستړی کېدل، بې حوصلې کېدل او ناهیلي کېدل انساني تجربې او احساسات دي چې د ماشین لپاره صدق نه کوي. د مصنوعي ځیرکتیا دا مرستیال ډیره لوړه حوصله لري، هیڅکله نه ستړی کېږي او نه هم غوسه کېږي. تاسو کولی شئ یوه پوښتنه ترې 1000 ځله بیا بیا وکړئ، خو دا به هر ځل په ادب او حوصله ځواب درکوي. دا یوازې ستاسو د خدمت لپاره دی. څه ډول کار کوي؟ هغه کسان چې انټرنیټ کاروي، انټرنیټ داسې وګڼئ لکه د دوسیو او کتابونو یوه لویه المارۍ. ټول معلومات پکې وو، خو تاسو باید دقیق پوه وای چې کومه دوسیه او یا کوم کتاب د المارۍ په کومه خانه کې دی. د پلټنې په وخت کې د یو ټکي په غلط لیکلو سره د دوی موندل ګرانو. مصنوعي ځیرکتیا بل ډول ده. ساینس پوهانو مصنوعي ځیرکتیا داسې جوړه کړې چې د انسان د دماغ په څیر کار وکړي. لکه څرنګه چې زموږ دماغ یادښتونه او تجربې سره نښلوي او د هغوی څخه پایلې لاسته راوړي، مصنوعي ځیرکتیا معلومات په خپلو کې سره تړي، لیکن د انسان په څیر فکر نه کوي او د انسان په څیر درک هم نه لري.
کار یې دا دی چې هغه معلومات چې بیا مومي تنظیموي یې او د دغه بې شمېرې معلوماتو له منځه ورته والي، اړیکې او نمونې په ګوته کوي. انسانان هم کولی شي دا کار وکړي، لیکن زموږ مغزه په یوه شیبه کې د دومره زیاتو معلوماتو د تحلیل او تجزیې اړوند طبیعي محدودیت لري. خو برعکس مصنوعي ځیرکتیا کولی شي ډیر زیات معلومات په ډیر کم وخت کې تحلیل او تجزیه کړي. دا یوازې د حساب ماشین نه دی، د انسانانو په ژبه او د هغوی د اړیکو په بیلګو پوهیږي. تر دې که تاسو په دقیق ډول نه پوهیږئ چې تاسو له دې نه څه غواړئ، دا پوهیږي چې ستاسو موخه څه ده او لارښوونه درته کوي. ولې دې نه ډاریږو او یا هم د مغشوشیت احساس کوو؟ راځئ لږ شاته ولاړ شو. زه هغه وخت یادوم چې مشرانو کیسې کولې، په هغه وخت کې چې تلویزیون لومړی ځل زموږ کلیو ته راغی. کله چې به ښځو د تلویزیون په پرده یو سړی ولید، سمدستي به یې مخونه پټ کړل. دوی فکر کاوه چې دا رښتیا یو سړی دی چې دوی ګوري. نن موږ پر داسې کیسو خاندو، خو له نااشنا شی څخه ناراحته کېدل نوې خبره نه ده. دا د انسان طبیعت دی. موږ ټول له هغه څه چې نه یې پیژنو ډار لرو. مصنوعي ځیرکتیا هم همداسې ده. زما موخه دا ده چې دا فکر له منځه یوسم چې مصنوعي ځیرکتیا جادو دی. دا جادو نه دی. دا یوازې د ساینس او تکنالوژۍ د پرمختګ بل پړاو دی. اوس ښایي تاسو وپوښتئ، دا ولې وړیا ده؟ ګټه یې څه ده؟ حقیقت دا دی چې شرکتونه دا ځکه وړیا ورکوي چې د مصنوعي ځیرکتیا په روزنه کې موږ ورسره مرسته کوو. هر ځل چې موږ د مصنوعي ځیرکتیا سره خبرې کوو، دا زده کوي چې انسانان څرنګه ښه درک کړي. موږ دا د راتلونکي لپاره روزو، نو کار ترې واخلئ. تاسو د راتلونکي په جوړولو کې لکه د یو استاد په څیر برخه اخلئ. ډار ترې مه لرئ. دا یوازې یوه وسیله ده، یو ډیر هوښیار او ډیر حوصله‌مند مرستیال چې ستاسو په موبایل یا کمپیوټر کې ناست دی. د مصنوعي ځیرکتیا سره د خبرې کولو راز. د غوره ځوابونو ترلاسه کولو لپاره درته یو مهم راز زده کوم. ځوانان ورته پرامپټینګ وایي. نوم یې ډیر عصري ښکاري، خو په حقیقت کې دا ډیر ساده او آسان دی. د مصنوعي ځیرکتیا سره خبرې کول د خیاط سره د خبرو په شان دی. که خیاط ته ووایاست جامې راته جوړې کړه، نو هغه به حیران شي، ځکه نه پوهیږي چې تاسو کمیس پرتوګ غواړئ که کوټ، رنګ او ډول به یې څه رنګ وي او نور. شاید پایله هغه څه وي چې اصلا تاسو یې نه غواړئ. خو که ووایئ شین رنګ کمیس پرتوګ چې ډېرې اوږدې یا لنډې نه وي او غاړه یې سپین قنداړي ګنډ ولري، نو خیاط به سم پوه شي او هماغه به درته جوړې کړي. مصنوعي ځیرکتیا هم همداسې کار کوي. که ورته ووایي یوه کیسه راته ووایه، ښایي یوه تصادفي بې ارزښته کیسه درته ووایي. خو که ورته ووایي د کابل د ودونو د 1980 لسیزې یوه ځانګړې کیسه راته ووایه، نو تاسو به هماغه وخت ته بیرته بوځي. هر څومره چې ډیر جزئیات ورکړئ، پایله به هغومره ښه وي. شرم مه کوئ. داسې ورسره وغږیږئ لکه چې د یو پوه خیاط سره غږیږئ. هڅه وکړئ چې مشخص واوسئ. راځئ چې د پوه خیاط مثال په عمل کې وګورو. خو مخکې له دې له خپل زوی، لور یا لمسي څخه وغواړئ چې یو ځل ستاسو په موبایل یا کمپیوټر کې د چت جی پي ټي اپلیکیشن نصب کړي. کله چې نصب شو، دا توره دایره وګورئ. دا ستاسو نوی مرستیال دی. دا دایره کېکاږئ چې خلاصه شي. دلته تاسو د مایکروفون یوه وړه تڼۍ ګورئ. دا تڼۍ کېکاږئ. اوس دا د جادو په څیر کار کوي. تاسو نور ټایپ کولو ته اړتیا نه لرئ. فقط خبرې ورسره وکړئ. دا هم اوس 3 مشخص شیان چې پوښتنه ترې وکړئ. لومړی د آرامتیا غوښتنه. کولی شئ یوه کیسه ترې وغواړئ. سلام. کولی شئ د حضرت یوسف علیه السلام کیسه راته ووایئ، په ځانګړي ډول د هغه د صبر برخه او هغه وخت چې بیرته له خپل پلار سره یو ځای شو. دلته غواړم خپلو پښتو او دري ژبو افغانانو ته ووایم که چیرته تاسو د دې آپشن نه په انګلیسي کې ګټه اخلئ، تاسو ګورئ چې مصنوعي ځیرکتیا په ډیره طبیعي انساني لهجه خبرې کوي.
وجه یې دا ده چې په دې کې یې په زرګونو ساعتونو زده کړه کړې ده، لیکن په پښتو او دري کې لا د زده کړې په لومړنیو پړاوونو کې ده. دا ډېره هوښیاره ده، لیکلي ښه دي، لیکن خبرې کول یې لا نور د ښه کېدو په حال کې دي. نو کله چې مو د خپلې غوښتنې ځواب ترلاسه کړ، اوس دوه لارې لرئ. که لوستل کولی شئ، ډېره ښه، ویې لولئ. لیکن که غواړئ واورئ، د لاود سپیکر دا کوچنی تڼۍ کېکاږئ. اوس دا تاسو ته کیسه وایي، لیکن ویل یې شاید په ځینو برخو کې پوره روښانه نه وي او د کمپیوټر او یا د روباټ د آواز په څیر وي. دویم، پر ځان د بساینې اړوند غوښتنه. تر کومې باید تاسو انتظار کوئ چې د کورنۍ غړي مو تلیفون سم کړي؟ بیا هم مشخص اوسئ. زما د آیفون 14 زنګ ډېر ټیټ دی. څنګه یې لوړ کړم؟ څرنګه چې ما د خپل موبایل ډول او ستونزه په مشخص ډول ورسره شریکه کړه، نو قدم په قدم لارښوونه یې راته وکړه او سم ځواب یې راکړ. تاسو په دې ډول د کورنۍ د غړو د مرستې پرته خپل ستونزه خپله حل کړه. څومره د خوشحالۍ خبره ده. دریم، راځئ اوس ترې د ورځنیو اړتیاو اړوند وپوښتو. نن دقیقه هجري شمسي یا قمري نیټه څه ده؟ یا زمونږ په ښار کې د مازدیګر د لمانځه وخت څو بجې دي؟ او یا هم هره بله پوښتنه. ځواب یې وګورئ چې څومره دقیق دی. دا نو یو داسې مرستیال دی چې شپه او ورځ ستاسو د خدمت لپاره چمتو دی. د دې ټول بحث لنډیز دوه خبرې دي: ستاسو غږ او ستاسو راتلونکی. حقیقت دا دی، دا وسیله د پرمختګ په حال کې ده. ډیر ژر به زمونږ د ژوند هر څه له یو ډاکټر سره د نوبت اخیستلو نیولې تر خبرونو ترلاسه کولو پورې د همدې ټکنالوژۍ پر مټ پرمخ ځي. مونږ له راتلونکي نشو تښتېدلی، خو کولی شو ځان ورته چمتو کړو. ښه خبر دا دی چې د دې د زده کړې لپاره تاسو ښوونځي ته تللو ته اړتیا نه لرئ. یوازې خپل غږ او سم فکر ته اړتیا لرئ. مهرباني وکړئ داسې فکر مه کوئ چې ټکنالوژي یوازې د ځوانانو لپاره ده. د دې کارونه د مشرانو لپاره هم آسانه شوې ده، لکه د ټایپ کولو په ځای د غږ استعمال. هغه نعمت چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. زه اوس تاسو له دې فکر سره یوازې پرېږدم چې تاسو اوس په خپل تلیفون کې د یو لوړې حوصلې پوه مرستیال لرئ چې له ده سره مو د خبرو کولو راز هم موندلی دی. تل لکه د خیاط سره د خبرو په څیر مشخص اوسئ. اوس له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده: ستاسې لومړۍ پوښتنه به له دې څخه څه وي؟ خپل نظریات دلته ولیکئ او یا یې هم په واتساپ یا فیسبوک کې راواستوئ. که ستاسو د اړیکو په ساحه کې کوم داسې مشر وي چې د تلیفون سره ستونزه لري او یا غواړي د مصنوعي ځیرکتیا نه ګټه واخلي، دا ویډیو د هغوی سره په ګډه وګورئ او د مایکروفون او لاود سپیکر تڼۍ ورته وښایاست. ستاسو له ریښتینې نظرونو نه نړۍ مننه. که زموږ د چینل معلومات تاسو لپاره ګټور وي، مهرباني وکړئ زموږ چینل خوښ او له نورو سره یې هم شریک کړئ. له بیا ځل لیدلو پورې مو الله مل اوسه.